بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي معذور کس چې اودس تازه کړي د یو ځای څخه وینه ووځي، یا دا چې غیر د عذر د ځای څخه ماسوا بل ماتونکی پیش سي، په هغه سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ د مثال په ډول باندې د یو ځای زخم څخه وینه جاري وي، دی د هغه په وجه معذوره وي، خو د هغه ځای څخه ماسوه د بله ځای څخه وینه راوځي، په دې اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اودس یې ماتېږي. یوازې هغه ځای ورمعاف دی چې هغه عذر پکښې دی، که د بدن څخه باد خارج سي، یا بولي، یا غائط، او یا دا چې بل ځای یې ونیسي، په هغه ټولو سره یې اودس مات دی. الفقه اسلامی و ادلته جلد اول صفحه 209. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.